محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورة آل عمران د 199 آیات څخه تر 200 پورې تلاوت، یعنی د سورت تر پای پورې سورة آل عمران بهر نور ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره څنګه دی؟ ربط یې دا دی چې در دغه مخکې چې دلته هغه د مؤمنانو د خواستو اجابت دلته الله تعالی ذکر کوي چې د مؤمنانو چې هغه ایمان یې څنګه پیدا کړی و، هم یې تفکر په د آفاقو کې کړی و، د اسمانو په خلق کې، په دې جهان کې په دغه کې فکر وزغله و خپل رب یې وپېژندي چې دا جهان یو واحد رب لري، دا په دوه درو نفرو په انډیوالیو نه چلیږي دا جهان. دا یې د دغه ځای زده کړه او بل یې د انبیاو د دعوت څخه چې غور پر الله باندې ایمان راوړي، دا یې دلیل نقلي و. د دواړو څخه کار واخیستی نو ایمان پر الله راوړي، دا یې الله ته خپل عارضي ورپېښ کړه، خواستونه یې وکړه. تر دغه دوه خبرو د مخه خو نو هلته هغه د اهل کتابو ایذا ذکر سوی و چې مسلمانان به زیروله. یوه ازیرول یې دغه وکستش په یاد چې الله نو اوس فقیر دی، موږ لا غنیان یو، الله اوس پر موږ راځي چنده کوي برای ما ته قرض راکړي. نو خو دا مسلمانان په زیرېده په دې خبره باندې ایذا یې کول، دا ته دې قفاعت و سپین سترګي و شناعت یې ونه. وقاحت دغه ته وایي موږ یې پلانې سړي سترګې دا ډکې کړه دغه رقم وایي. دغونه بې شرم و سپین سترګي چې د الله په باره کې دا حکم کاوه. یا بیا دا ویل الله په خپله سودخوري کوي و خلکو ته وایي یوه روپۍ راکړي، یوه روپۍ چې د ثواب یې په لاس دی، یا چې ډېر مجبور یې برا وایي یوه روپۍ راته راکړي برای په 200 درکوم. مانه دا خو هغه بیخي کمزوري ده چې برا په هر څو سود روپۍ داسې اخلي یې نو دا پر الله د سودخور حکم کاوه. خدای غټ وقاحت دی، غټه بې حیاګلوي ده. نو دغه شیان دوی ویله، نو خو الله د دې قباحت بیاناوه، د اثرات کې بیا قبایح د دې را شروع کړه، بیا را شروع کړه. لیکن په دغه اهل کتاب کې خو نو مؤمنان هم وو، لکه موږ چې پښتانه متل کې وای بروي په یوچه په لاخه د سلو مخوجیش. نو دا چې د اهل کتاب وقاحت و بې شرمي و بګي بیان نه یې، خو هغه په ځان کې سره کوښنی چې هغه واقعي مؤمن دی، سم ایمان راوړي، هغه نو زه خو په اهل کتاب کې داخل یم، نو زه خو د دې ډلې څخه نو په يهودي کې بچا اسلام راوړي، په نصاراو کې بچا اسلام راوړي، نو چې د دې بدی به بیان یې د خدای به سره کوښنی کېدی چې زه خو پکښې. مگر الله عز وجل ځای پر ځای دي ځنې راباس چپ له دغه کسان، لکه دا خبره په 114 آیات کې د دغه صورت کې رسوي. الله پاک هلته فرمایلی و ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. ولدغه أهل کتاب نو ګرد سره برابر نه دي. په دې کې خو دېس کسان دي چې هغه داسې ډله ده چې د الله آیاتونه تلاوتي انا الليل وهم يسجدون، د شپې ولاړې تهجد کوي، سجده کوي. ولدا خو نو نه پکښې کې یادو د دې بدی چې موږ بیانو هغه بد خلک دي. نو لکه الته چې دا خبره کړې و، دلته دا خبره راګرځي چې بیا قبایح بیان شو چې په دغه قبایح کې الله تکرارن وایي برای بیا دی نه دي داخل دغه کسان چې دانیا کان دا په دابدو کې نه دي،
نو دس الله پاک فرمای و ان بشک من اهل الكتاب د خاوندانو څخه د کتاب، دا که د تورات خاوندان دي معنا چې هغه یهودي، که دا د انجیل خاوندان دي چې دا نصارا دي، دواړو ته اهل کتاب ویل کېږي. نو بېشکه من اهل الكتاب بعض د اهل کتاب څخه د مینې د تبعیض دپاره ځینې په دې کې ګرده نه ګرده خو هغه بلای وه. لمن په دې کې لمن بېشکه هغه څوک دي د علامې د تاکید دپاره دي، انه یم په سر کې د تاکید دپاره ورواچو چې بېشکه بعض اهل کتاب څه لمن وم هغه څوک دي خامخا یؤمنو چې هغه باور لري بالله پر الله عز وجل، وما او پر هغه کتاب باور لري انزل چې نازل شوی دی الیکم تست ای مؤمنانو چې قران کریم دی پر قران هم ایمان در سره راوړی دی. وما او پر هغه کتاب ایمان لري انزل چې نازل کړه شوی دی الیهم ودیته چې تورات یا انجیل دی پر غو هم ایمان لري په کتاب خو دغه خلک سته. نو دام په د قبایح کې ور داخل دي، دام په د شناعت کې ور داخل دي، دا نه دي د دې څو صفات الله ذکر کړه. بعض دې څخه لمن هغه څوک دی یؤمن بالله چې ایمان پر الله لري، دا یو. وما انزل الیکم پر هغه کتاب چې تاسو نازل شوی دی پر هغه ایمان لري. وما پر هغه کتاب انزل چې نازل شوی دی الیهم ودیته چې تورات او انجیل پر هغه ایمان ورسره لري. کته ودانه ول بعض یا دی الله پاک چې بعضی دا رقم دي، خو ګرد اهل کتاب دا چې پر الله ایمان لري پر خپل کتاب اگر چې زموږ پر غیان نه لري. تو خو ته د ارش پات د ذکر کوي چې پر الله ایمان لري، نو نور نه لري چې بعضی دا رقم ته پر هغه کتاب ایمان لري چې ودی ته نازل شوی دی. نو دا بعضی اهل کتاب بعضی یهود پر تورات ایمان لري، خو ګرد یهودی پر لري، پر د انجیل باندې نو بعضی نصارا لري، خو ګرد لري. ته وایي چې ځینې دا رقم پر الله ایمان لري، ځینې دا رقم پر هغه کتابو چې دی ته نازل شوی دی ایمان پر، خو ګرد لري یا ګرد نه لري. پس ته د صفات ور علاوه په داس حال کې دی پر الله ایمان لري، خاشعين چې دی عاجزي کوونکي دي، بیره کوونکي دي لله الله لري، دی چې پر الله ایمان لري ځنی بیریږ دا نور ټول اهل کتاب چې پر الله ایمان درلودي هغه ایمان په درواغ او ځنی بیریدینه. ولې د عیسی علی السلام د خدای پاک زوی بریدا د بیرې سکیږي. یو سړی چې د الله څخه بیریږي خدای ته زوی ثابتي، نو زوی چې ثابتې نو خو به مریم یې کوروالا بولم معنی دغه چې اعلان نزدېکت نعوذ بالله ورسره کړی. خو ته د خبرې بیخت وګوره د دې چې څنګه راوځي. نو دی زه پر الله ایمان لرم، الله منم، نظام دغه سي منی، خو ستاد ایمان تر بی ایمانی شو چې ګر سره جن منلې خلابه تر دې رقم وای دونه بعد خبره خو نور ته راځي کېدل چې الله ته د جماعه نسبت کېدل، الله ته د معنی نسبت کېدل، بیا بنو د معنی لنګېدل عیسی به راوړل. دا څنګه به خبرې دي؟ نو د په ایمان کې خشوع نه د ګټه دا چې موږ به عزیه په دې کې د چې پر الله ایمان راوړي، دغه ایمان چې خاشعين لله دي چې ایمان لري، خو خشوع نشته پکې کې. خشوع د کومه خوا د سپینسترګي در دغه اندازې رسیدل چې سړی په ویلو شرمېږي. دغه ایمان دی پر الله پاک باندې لري. دغه رقم چې د يهودو پر الله ایمان درلودي، نو خو عزیر علی السلام د الله زبری دا وس واقعي ایمان، نو دغه قید ورسره ملګری کې چې دی پر الله ایمان لري پر سره کم خاشعين لله چې دینو عاجزي کوونکی و بیره کوونکی دی لله الله ایمان. دغه رقم چې الله ته هغه نه لایق خبر، هغه ناوړه خبره چې د انسان په دماغ کې دغه خبره بد د الله کې نسبت نکي. الله منزه دی د ټول عیوب څخه، کوروالا خو د ضرورت څخه کیږي، الله چاته محتاج دی، خو سمات دی نو کوروالا څخه موږ خو چې ودونه کوو دا خو د سنري چې د شی ورځې کوو، خو ژوند یوازې نه تیریږي. نو خو مجبور ملګری به ځان ته پیدا کړي. شزه چې خاوند ځان ته کوي خو د مجبوریت څخه کوي، اگر چې د شزه مجبوریت په یوې د نرغه به بل خدای دواړه الله د ضرورت پر لورستلې دي. برابر کړه د ژوند گاډي پروانه ده، د ژوند دغه یو مرحله ده پسیریږي په دوار په معاونت باندې. الله خو دې چا تعاون ته ضرورت نه لري. نو په دغه باندې د قید ورواچاوه چې دین په دغه ځینې یادوم چې د الله باندې ایمان دغه صفات ورسره دي چې خاشعين لله. بل تا دا سوال کاوه چې تا ورنو دی خو چې دی پر د خپل کتابو ایمان خو ګرد يهود لري، پر د تورات باندې پر د انجیل خو ګرد نصارا لري. ته وایي چې یو څه په دې کې دا شي په پراغه کتاب ایمان لري چې ادي ته نازل شوی دی. زمونږ دی خو ایمان پر لري، خو به خرڅي هم دغه آیاتونه هغه د دې علماء دغه نه کوي. په تورات کې د رسول الله سلام صفات نو ذکر شي، ولې بدی دا پټول؟ خو خپل خانان به پیسې ورکول چې مې وایست د دې خپل خانانو به دې ته رشوت ورکاو پیسې ورکول چې دغه د پیغمبر صفات مو وایست، یا دغه احکام چې په تورات کې دي زما د پاره پټ کړه. د خان زوی چې به زنا کړو په دغه تورات کې د لیکل شوی چې کچیر کوروالا وي رجم کیږي، د بولیا د مخې ورتور کې پر خره سپور کې په بازار وګرځوي. کله به مسکین زوی زنا کړي بارا به نور ورته باندې کې ډبر
ولې خو هغه پیسې نه درلودې خوارکي چې ورکړې وای دا بل چې به ورکړه خو دا اشترا کوله خرڅوله د آیاتونو احکام یې بدلوله په تورات کې الله سوه نو الله وایي دغه کار چې دی دا نو ایمان دی چې پر تورات ایمان لرم مګر چې احکام یې راسي برای په پیسو پټه بدلې د پیغمبر نعوت او صفات ته پټه هغه احکام چې لرنو کې نو کې شاخ ته پر خلکو هغه ته پټه د خانه کاده پاره نو یا ځینې دغه رقم دي چې هغه د ایمان لري چې آیاتونه نه خرڅي لکه عبد الله ابن سلام چې خپل پر پلار حکم د آیات لري برای پر تطبیق چې نو څه شي پر ولې به امریکا ول د الله تعالی د طرف نو د دې د ځینې خلک دغه رقم دي چې پر تورات او انجیل څنګه ایمان درلودي چې باید احکام نه بدلول دغه صفات د آیاتو په اعتبار دي لا یشترون هم چې دوی نه رانیسي به آیات الله په آیاتو سره د الله چې په تورات کې ذکر شوي دي په انجیل کې ذکر شوي دي ثمنا قلیلا لږ پیسې نه پرانیسي کته نو دی لږ پیسې اخستې دا خبره بار بار مش کړې ده چې یا دی خو ډېر پیسې اخستې ډالر خو بيخي ډېر په لکوي اخستل خو د آخرت او د قران په مقابله کې علاوه دا لږ د زموږ لاس ورچا وای اخستلې نو الله وی دغه بعضیه د اهل کتاب دغه کوم چې پر الله ایمان دغه صادق دي چې واقعي ورته منقادي واقعي ځنی بیریج ورته خاشع دي الله ته بد نسبتونه نه کوي لکه دا عام چې کول په دې کې دا بعضیه دغه ایمان پر د خپل تورات او انجیل لري چې بیان او آیاتونه نه خرڅي چې څنګه پکې لیکل سوي دا غره کمه بیان نه نو اولئک دغه کسان چې واقعي دغه ایمان لري په د اهل کتابو کې لهم دی لره اجرهم ثواب د دوی دی عند ربهم پنځ درب د دوی دی بنو د دې ثواب د الله په وړاندې پیدا کی د دیو د اجر نه دغه سینې چې د پر الله دغه واقعي ایمان راوړي چې د نبیریج پر تورات پر انجیل دغه ایمان راوړي چې هغه احکام څنګه دي هغه څه بیانې چې د پیغمبر صفات څنګه پکې لیکل شوی دي دغه څه عربو ته بیانې چې دا واقعي د اخر زمانه نبی دی په تورات کې موسی علی السلام 300 کال مخکې ویلو عیسی علی السلام مخکې مشته په انجیل کې ویلو د احکام دغه رقم ښکارا کې پټې نه پیسې نه پر اخلي او دا په قران نو هم بر ایمان راوړي د دې د پاره نو اجرهم ثواب د دې دی ان الله سريع الحساب ان الله بشک الله پاک سريع الحساب چابک حساب دی دا حساب ځان نه کیږي چې سره خلاصي دا حساب وس دا جمله په دې ځای کې د څه د پاره دا د دې د پاره ده چې دوی چې د صفات پکې کې دي د دې بدلانو الله نه ځنډي چې دا ما چې د قیامت ورځ ولا د چابک په هغه د دې ثواب ورله ورکه بدله به پر لور کې ځنډ باندې پکې وځي چې توده لکه د مثال په تور د ازمرشت د حکومتو څخه چې یو مسکین ته یو پیسې د دولت څخه منظوري سوي چې خپل اقربا سي نه پسې وردري خپل حق دی هغه باچا بوله گورنر بوله ارڅوک چې دی چې هغه د لپاره کم حق یا هغه دی پنسن ورته وای هغه تنخواه د ورسته چې ورکړي چې دی هغه را باسي چې د مرشد په کینه کې اتل زای رشوت ورنکې نشي راځي علاوه ازما هغه سنت کته دا خو چابک حساب دی د چابک حساب نو دا معنا ومو لکه موږ په خپل اصطلاح کې بیانو یو سړی چې چا سره مزدوري نشي بار نور څوک دی د دې حسابونه د جرجر داسې نه کی چې ځنډي چې ابل کال حساب د اړي ماشي جلا حساب کې مزدور ته دا ور په وته کې چې دغه دار کم نه د چې تو د حسابونه نه جسي تو د حسابونه نه جسي بس د جرجر ته خپل حساب در خلاصي دلته دغه ان الله سريع الحساب علا فجور سره مرګري کې چې ودغه اهل کتاب ته دا خبره وشکاره کې ورته ویځري چې ستا ثوابونه ستا اجر او جنت بیا په ورځ قیامت داسې نه دي چې زنډي چې تو درجه خپل د نور خلک ولار چې جنت بیا به ته د جرجر کار در خلاصي نو دا خبره نه ځنی په مول کې چې په حدیث کې راځي چې په د مؤمنانو کې چې دی چې د پر الله واقعي ایمان راوړي په دې کې ځینې دار کم دي چې الله سوال او جواب نو سر کې دغه جنت ته بیا حتی چې الله پاک عز وجل چې دی دونه خلق په څو لټ داس الله په لا په باندې دغه خلق دغه د مؤمنانو سره جلاکی چې دا حساب نه غواړي دا چې سیده جنت ته ځي دا نور به حساب ته دري نو خدای کسانم ستو علی حساب سره کې موږ دا په دې نو وای چې الله وزد دې سره حساب کوم جره کوم اته په ما درته شهادت په دغه د کتاب بدله جر درکول کیږي دا نه معنی چې په حساب درکول کیږي چې تو درې پلاج حساب وس یا الله جری حسابونه کی معنی جر بدلی ورکی دغه د پاره د خبره ذکر کړي د دې مطلب دا نه چې دغه حدیث سره ټکر شي چې ځینې کسان به حساب ځدل ته الله تعالی حساب سره کی یا لا وی زیجر بدلا ورکوم دا نه معنی چې پر حساب ورکو دا سریع دغه د پاره ویل دي لکه مال په خپل مرتس په محاوره کې وایي چې پلاني حسابونه جر دي د دې څه مطلب دی چې هغه ته مستم مزدوري جر درکې دا نه معنی چې تاسو سره بار حساب کې مزدوري جر درکې هغه جر د خلکو حسابونه خلاصي سړی چې ازما سره نو حساب کې یا حساب نه کې جر حسابونه خلاصي داغه د تاسو خپل بدله چې استا حساب دغه جر درکې دا نه معنی چې حساب ته جدري کې دایس په خبره پويږي چې هغه معارضه د حدیث او دغه آیات به سره ونه کې چې
چې هلته حدیث کې وایي چې خلک دا رقم دي بې حسابه ځي، دلته خو الله دې ته حساب کښېښه نو که دا خلک بیا بې حسابه کې نو د دې سره هم حساب کېږي. زه همدا د حساب دپاره نه دی ویلي، فقط د چابکوالي دپاره چې ستا بدله ژر درلره درکړي، د دغه دپاره یې ویلي دي. د ده آیات کریمه ترجمه پر دې ځای باندې خلاصه شوه. د دغه تور لفظي ترجمه څنګه شوه؟ ان الله بېشکه الله پاک سریع الحساب، چابک حساب دی، حساب یې داسې ژر دی. معنا څه ده؟ چې خلکو حقونه ژر وپارېغه کړي، دستي یې ورکړي، ده چې دا حق ګټلی دی، جنت یې ګټلی دی په دغه خبرو، په داسې فتوو چې دا مخکې اوس تېر شو په دغه آیات کې، الله یې دا بدله بیخي ژر ورکوي. پسې نو د صورت په پای کې فرمایي یا ایها الذین آمنو. د دې ربط چې دی د ګرد صورت سره د اخرنی آیات دا دی. دغه صورت کستی سپیا دی د سره چې د خښتې ایښول سوی دا د 200 آیات اوس پرسوله پر دا ځای باندې. په دې 200 آیات کې هدف چې و د کفارو سره محاجت روان. محاجت معنا د هغو سره دعوت څنګه و؟ یا لسانن و یا سنانن و، یا د ژبو دلایل سره شروع و یا د تورې ده، لکه هغه د احد غزا چې و، د بدر غزا چې و، حمراء الاسد غزا چې و، بدر صغرا و. خداګرد هغه و چې د سنانو د تورې مقابله پکښې کې و. دا نور دلایل چې به و چې د دې به سوال و د دې خوا به جواب و، هغه بیا د لساني مقابله و. نو د لساني مقابله هم پکښې کې روانه و او د هغه رقم د سنانو د تورې مقابله هم پکښې کې روانه و. په داسې ځای کې نو 4 حالت کتاب عباره راځي. اول حال چې دی په دغه ځای کې چې دشمن سره اخته یا مقاتله راځي. مقاتله هغه د توري و د نیزي و د توپک و د ټانګ و د تیارې جنگ دی، دې ته مقاتله وایي. یو حال ده. بل بیا دا دی چې هغه بیا احتمال د مقاتلې دی. څه معنا؟ په حاله جنگ نه دی، صلح امن د لاسلیک سیونی ګاګه دغه جنگ ولاړی بابا صلح مکړ هو یا صلح هم نه د کړي، جنگ شروع دی، جنگ هم نه دی شروع. نو چې جنگ هم نه دی شروع، صلح هم نه د سوي، نو ارګړی د احتمال ته چیرې وسبه و مشلی جنگ وسبه و مشلی ولې نه هغه صلح د سخت کړي درجه بل د سخت کړي ده. یو دا بل پیغام نه دی ولې پاوای چې وسبه امر را باندې وي، وسبه امر را باندې وي. دا بیا دوم حال احتمال د مقاتلې دی. بل بیا دا حالت دی چې صلح سره د سخت کی بس وای صلح وسو. صلح چې وسی دغه حال به پر دوه قسمه کیږي. ولې د کافر چې د صلح ورسره وکي او الله کې در سره وکي سم ده. په ظاهر ماځ په صلح در چا پر لاندې دی ځان وساکي درته صلح وکي، مګر د خپل چې هغه بیناکه خبر هغه ضررناکه هغه چې تاسو هغه خبري بیان په خپل درته کوي. چې وسه د کفارو سره صلح وکي، پر اخبار، پر میگزین، پر رادیو، پر تلویزیون به د زارجینی خبرې د اسلام په باره کې شروع هغه نه دري، هغه نه دی اره خبره است مغزه د شي اداره کم کی. نو دغه د صلح په حالت کې باره به د خبرې د وخت قسم کیږي. ځینې خبرې په ظاهر اداره کم دي چې واقعي دا خو نو سوال دی جواب غواړي، نو ته مجبور راپورته کېږي چې د دې خبرې جواب دی دغه. ځینې خبرې دغه سي چې هغه د جواب وړ نه فقط تا پذیری خری خبرې درته کوي، ارڅو په پیری چې به عقل مګر ته پوهیږي چې څه د پاره کې دا جواب غواړي. جواب هیڅ ارڅو کوي بابا دا جواب نه غواړي به عقل خبرې دي تا پذیری. وای دغه چې آرام خو بلا کراڅوي چې اره خبره تا ته کوم په خپل کور کې به ته پذیریږي په ننیږي چې ته ظالم ته وګورې چې خلای اله کړي. په دغه څلور سره حالت کې الله تعالی په د اخر کې د دې صورت تا ته هدایت فرمایي چې الت خداور شروع ده سنان و لسان چلیږي. سنان و لسان دغه څلور حالت براتات لري. په ار حال کې بالا وي زه هدایت ته کوم دغه هدایت ټینګ شرط نه ناکام، نه په جبه کې بیا ناکام کېږي، په مقابله کې نه په تور بیا ناکام کېږي. هغه هدایت څنګه دی؟ الله فرمایي یا ایها الذین یا کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړی دي اصبروا تاسو صبر وکړئ. دغه صبر کوم حالت کې چې تاسو صبر وکړئ دا هغه چې مال صلح خو د سخت سوي ده، مګر په صلح کې دی تاسو بدی بیناکه خبرې کوي او هغه هم هغه خبرې دي چې مال دغه نه دي چې سړی جواب ولر ورکړي. خلک نه برای دی بیا عقل سره مپسر کېږي، د بیا عقلي خبرې جواب نه غواړي، مګر تا خو پذیری کې نه پذیری. نو صبر وکړي. کته وای دا نه ولي واره دا د صبر مسله ذکر کړل. د دې کې دا خبر اعلی درته شي چې د اسلام دین د جنگ دین نه دی، د اسلام دین د صلح او د اشتی دین دی. اسلام وار تور ته لاس نه ور اچي، تور ته هغه وخت مسلمانان لاس ور اچي چې د خلکو په جمله پاسه سر معتبر ولې بار بل چاره نه لري. وس دا کفار په مسلمانانو څه چې مونږ کې تاسو نه پوهیږئ، حتی کفار الته پرېږده په دغه اسلامي هیوادو کې چې د کفار غلامان مسلط دي د خپل پرایت وسته چم کوي. لکه علاوه چې خیاج ته ولې جنگ نه کوي ما سره راپورته سه. دا د دې حالات ته کته سی وګوري تاسو ټلویزیون په دغه باندې تاسو سر خلاص کی د روزمره خصوصا د پښتنو سره دغه کارونه حکومتونه کې چې تا دغه ته مجبور کی چې راپورته سه چې ما باندې درته جوړ شي چې شو ټکو
دغه چې من در سره کې د رسوایي مشر دې در سپکې حقوق دې نه در کې بل نه چې اته په زیریږي د کارم هدف یې چې هدف دا دي چې تا جنگ ته دی و درې چې معنا برابر نظم د تیاری لارم درته جوړ شي د توپ ټانګ لار به هم درته جوړ شي په کور کې چې درګر هم درته جوړ شي دا کارونه دغه کارونه چې خدای ایزا کارونه دي الله وايي صبر ورته وکوي زغم یې څومره تر هغه وخت پورې چې وسته کیږي د صبر کاسه دې ډک نه تر هغه وخت تورې تلاس ماچو ته فکر تلاس مور چې پروا نه لري ازي دې وکي اول دغه حال اصبروا يا مؤمنان صبر والله واره وکي پس دا بل چې وصابروا چې دی دا به اول حال ته خبره ولاړه اول حال هغه دی چې ته مجبور سې بره خو هغه مقاتله ده نو چې د صبر په علاج دا کوڅه بره څه چمکه اځ در کوي نو خو اخر دې مجبور کی چې را ولاړ سول مقاتله شروع سه په مقاتله کې نو بیا صبر نه دی مصابره ده د صبر او د مصابره دا فرق دی چې ته ما وایې زغمه مزه لاس نه در اچوم دلته صبر استعمالي او چې زم در باندې راپورته سم دلته خو نو ستاواري ام جزما واري ام چې تجرز غلې کزه دلته علاوه مصابره د هغه ستا مقابل ام صبر کوي تم صبر کوي د در تا صبر ډیری چې ګونی دی به وزغلی زبناستم ته در د صبر ډیری چې ګونی دی به وزغلی وس د مسلمانانو د امریکایانو د ناتو چې راغلي د کم کار شروع وس مصابره شروع ده د ام زور ولګي شذ ونر در چې ښکاری چې ګونی بالا بنو وزغلی مات بس دا بل چې دی چې د مخه بدوانه پاریس شاجان برابر دل وس په جوپو روان دي هغه ګوند دی به مات سي معنا زه په صبر کې کامیاب سم علاوه دلته بیا مصابره وکي مصابره سمانه ار یو خپل صبر ښکارا کوي چې زه په جنگ کې ډیر استقامت لرم کېته ندی دا صلح چې وس د کفار مخکړه دا وس واقعي دی صلح کوي اته په زین کې لا ولا کده پر دغه ساده دل مسلمانانو لکه د امر پر دغه پر سر یو پردا وکړي هغه دی هغه خوره کوي د جوړ ناری وي دا بل نه کی جوړ نه کوي دی چې ګرد شان ور د سخت کې پرېږدي د نبی ته بیا عزت الرسي فقط وس دغه زور شروع وي چې زه ډیر صبر لرم کته الله دلته بیا مصابره وک بیا نو تم دغه رقم شي ټینګ ک صبر درد زیات ک په جنگ کې چې دی به ونه وي چې زما اسکر په صبر غشتلی و یاره په شي ټینګ کړي مسلمانان یې وزغلول یا بیا دغه څه چې ګرد دنیا په دې پوسه چې هغه دې وزغلول مسلمان چې جنگ تر ولر شي بیا نو جنگ هم دغه څه جنگ دي چې بیا په یو اسانه نه لکه دا جنگ الله دغه سوی وصابر او تسی بیا مصابره وکي پر کفار د خپل صبر ور ډیر کی چې د صبر درته نه سي ډیر چې د میدان پریږي وزغلین دا هغه د مقاتله حالت بیان کی کدای څه خبره پوسره علاوه تر هغه وخت مړ کی بل ځای بیا وای حتی یغضع الحرب اوزارها چې جنگ اسلحه وغورځول لا څنګه د جمله الله استعمال کړی ده د څه نه وای چې د جنگ خلکو اسلحه وغورځول یا چې جنگ اسلحه وغورځول جنگ وای زه تسلیم يم جنگالي نه نو چې جنگ وای زه تسلیم يم د جنگالي بس آی په خبره پوس علاوه تر هغه وخت مړه کټ و بس تر څو چې جنگ برا ویل ولزه تسلیم يم د جنگالي خو وخت لا جبر اگر سره ختم دغه خو نمونه نسته نو جنگ څه معنی چې تسلیم یعنی چې بیا ته جنگ جوړه جنگ نه چې برانو دغه رقم بیا خوش کا اول خو الله د صبر وصیت وکي چې صبر کوه رغم مرته کوه دی دې کوي مګر چې د صبر کاسه در ډک کړ چې را ولاړ شي بیا مصابره وک بیا نو زم د جان ورته ټینګ چې آلو عیال د تیخ کې جوړته ټینګ بیا نو صبر پر را ډیر ک بل خو هغه حالت چې هغه د مرابطه حالت چې ورابطو دغه هغه حال دي چې مال جوړ امر د سوي جنگ امر د شروع سوي هغه احتمال د جسته چې جنگ به شروع په دې وخت به بیا څه کوي علاوه ورابطو دلته مرابطه وکي مرابطه دوه ترجمه لري یو ترجمه د مرابطه چې د هغه د چې سړی پر سرحد ولاړ غړی په غړی د دشمن ولشکور د پدربین کې ګوري چې ته د دې څه چم کوي د شپې په پیردار په خزه کې ولاړ دی ته ګوري چې عمله خو بنه کی چې هغه راته چې د سی بل پر ځای ولاړ دی پیری خو تسکړي خو پر پیرا چې ولاړ خو چایو پیردار ختم کیږي د دبل پیردار د سی خو نو ملست لیکل سوې ته او تا کې زړی چې د دې پیرا ختم څه پسې د چا ول هغه راوي شي نامیشه عمر ته ورشي ورای وصل ته ودرې یو غړی د پیری ځای خلک کی دغه ته مرابطه وای رابط اصلي دا ته ویل کیږي چې آس په یو شی په وتړي نو مجاهد چې پر سرحد باندې الته غزمه کې اکثره د غزمه خو د یو فصیح تربل په سبب پر آس کې دله په زمانه کې پر موټرسایکل باندې کې دا یو نوځغلی په مابین کې د یو فصیح تر هغه ځای پور داسې دی ورازي نو مرابطه دغه د چالاوي آس به د سرحد مراولنو دوری ورته ټینګ غړی په غړی دشمن سره ولې ته د سره د صلح قرارداد لري نو چې نه لري شنو څه په باور د قدم لا وکړي ته به هغه مفتبده دی عمله وکي نو مرابطه دغه د چې ته الته به اس ګرد مر پر سرحد تړلې پر هغه ځای باندې چې د عمله کوي بل حالت دغه دی چې هغه احتمال د جنگ پکې کی نه جنگ ختم دی نه شروع دی احتمال د جنگ څخه پاره کې الله هدایت او فرمایي چې پیرام الکو ارزه چې مؤمنانو توسم سی وګوري چې تاوان ورسېدلې دي چې ولدن پکې پېښ سوی برکرا به دي
پیرا ور تسلیم کې تام بده کې د ظاهر راکښینې معنا زه خو نو درېږم بار دیم بده شي انا خو ګردو کې دوه کاور لره ورکړ هغه بل چې موږ چې ځان نکوم چې هغه چې ویلې چې ځان نکوم خو هغه بل راويش کړی وي یا به خپل د پیران تیر کړی وي او یا چې درېدل وي انکار سم دا چې هغه ته وي بده زور ولا لريږم دی به پر بستر باندې ځان واچي مرابطه پرې شو علاوه ورابطه مرابطه وکي مرابطه په دغه حالت کې حکم دی چې احتمال د جنگ پکې کی د مرابطه بل معنا بیا ده چې د اسلام پر احکام او مواظبت وکړه خاصه هغه د سرحد ساتنه نه ده پر احکام ټینګ ودرېږي دا نه معنا چې په څلور پنځول منځو کې د سار غ نه کوم د نور څلور کوم نو دا مواظبت دی نو خو هغه یو غاښه ګرد مروتلې دي نو دا خو دا نه دي نو د مرابطه بیا د اما معنا دغه ده دغه مسیکې چې ورابطه علاوه د ټول امور پابندي وکړي د سنو نه چې صبر او مصابره کوي جهاد خو کوي مګر که وطن تراله کلی تراله برجن المنزو ته خارج در شو کې شي ته نه راکښینه یا بیا به دغه رقم بیا پر احکام ټینګ درېږي رسول الله اسلام په حدیث کې فرمایي هم وایي سړی چې منځ ترالی جمع نه درېدل د منځ په انتظار کې ناشتي پیغمبر علیه السلام فذلکم الرباط بس دا رباط دی رباط څه معنی یعنی الله دغه نه ثواب درلره درکې لکه پر سرحد چې الته ولاړ ولې شیطان نو ته کافر کم دی بابا خو شیطان د کافرانو سره نه کافر دی نو چې دی خو د په مقابله کې ولاړ دی خو په دغه فضل کې دراچې چې دکان به څه اله افلانې کار به څنګه سي معنا جمع ته مدرې اله چابک په واسنه الله ويا دلته چې ته منتظره دا لکه رباط لکه عین د کافر په مقابله کې پر سرحد ولاړ وسب شیطان ته دغه رقم ولاړ او شیطان دغه سلام کوي تاسو په امنه دی پر کړی د مثال په تور چې د سلام مازی وګرځي خدای عام وی عبادت دی بس رپیس په اواسه سره ولې خو الته شیطان و د توای دشمن پر غالب ساجده وزغلا د مصابره نه وکړي چې یازه ولا کولا چې دا کارونه نه تاسو مشان په تراو کې وګوري دا تبار خو د دې لپاره د اکثر خلک چې په خوا خو چوي دا خلک د ان پړه او قران کریم تلاوت نس کولای نو دا یو غنیمت بلی چې السامع کل قاری شرعي حکم دا غره کم دي ول دا روزانه د قران شریف میاشته تراوی چې به وسه بلل نور خو نازل قران شریف کور نسم ویل خو ځدام نه دي ابره به تبار چې د سورته ملک هغه حدیث کې مرادي چې ما شامه تر بيدو د مخواس هغه به معامل رالي د بنوم غوږ نیولې په دا ودرې دوی کې به د سوله کده چې تلاوت وکي داغه کارته اوس خلاصې دي اکثر خلک چې قران کریم ویلې سوې زه به خپل تلاوت وکم مګر چې اني سی ویل غمز غلې نه ورته تکیږي دلته ولې خاصیتان دشمن دی هغه برورته ته در چا بک سبلارس کني چې وځالته سیګریټ ولګي بره ودرې وف مسوي چې ما څه ستاسو له تلوار دي کار ځالته خراب دي کار نه خدای ما ځالته وته هغه شیطان پر غالب سلارکه نو دغه مرابطه دغه ترجمه شي سول استحکام د اسلام پر ټول احکام یوازې هغه د جنگ ځای نه در یادي د منځ د پاره د روزه د پاره د تلاوت لپاره د ذکر د پاره دغه مرابطه ده نو دلته چې ورابطو دوی ترجمه ما وکړه ورابطو تاسو مرابطه کوي په کوم حال کې چې احتمال د جنگ د سرحد پیرامه لکه علاوه او یاد دي ورابطو ټول احکام ته ورسم ورلره ورکړي د اسلام احکام نو ګرځي برابر پای کوي پسې وتقوا الله دا به چې د هغه بل حالت هغه هوغه د صلح په حالت کې خو چې دی هغه مباحثه نو چې مالې د سوالونو د صلح په حالت کې بار پر رادیو پر تلویزیون پر دې شانو نشر کوي چې د هغه ناپوه ځوانانو واقعي په ځل کې سوال پیدا شي نو دلته خو ضرورت شته چې دا عالم چې ځان ته وایي چې هغه په د جن ځان ته وایي چې هغه راپورته چې بابا دا سوال غلط دی دا جواب دی دا ورکول کیږي مګر نو چې دا سوال کې ته جواب کوي دا سوال کې ته جواب کوي زموږ تاسو په پښتو کې خدا غره کم ده چې اخر په چپلا خو نصر بدلیږي اخر پښکنزورو نشي بدل لکه د شیعه سره د سنیانو بګاګای مقابله و نو شیعه خو چې دی دا بدعات او بدغه شانو کې ډیر غوټاجن دی دا یا علم مدد ډیر وای ادا نور چې بابا بارب د دې لپاره چې اشیاء په خوش کې یا عمر مدد به بارا اخر به کیسه ته سره ورسېدل چې غو حضرت عمر صاحب ته باطره د ویله جبر به حضرت علي رضی الله عنه د کنزول لانجس وصل فایچ زمړه ته خو د ټول په احترام مکلف د اهل سنت والجماعت او عقیده خو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اصحاب مشته محترم یو صحابي چې څوک پیش کی چې دغه سره بد وړل ماته جایز دي نه دي جایز مشته ټول محترم دي درجه به جلاله چې اول درجه د ابوبکر صاحب د بیا د عمر صاحب د بیا د عثمان د بیا د حضرت علي کرم الله وجهه دا خو د دې ترمنځ فضیلت ما ته ګرځل کده یو لاس بوچ ټول ما ته محبوب دي زما ته د یو اهانت لنه دي جایز مګر چې د مباحثي او د مقابله ځای برال کرابه د تقوا تر صحت خبره تیر رسول برا بیا چې د محبوب حضرت علي کرم الله وجهه هغه ته بسنی برا بدرات ویل نو سنت مال ځان دي وس برباد کیږي بر د شادي مقابله چې ته وکړه د شادي حق ته ثابت کې خود د وس د بخوا تا ځان به تر کړي فدغه مباحثه کې به علاوه وتقوا الله
سوال او جواب ور سره کوه، مګر د پر جذباتو مرزه چې بار د دوه ټول شیانو تشکنځل کې که حق وکبا کېلو هغه مکه دای بیا د مباحثه حالت ترته ورشاو کله ایس په خبره پوس واس نو څلور حالت اسوله هغه چې مال د صلح حالت د خبرې د وخت قسمه دي ځینې واقعي جواب غواړي مباحثه ده هغه دغه د دعوت تقلا د درګور در اورسته درګور د اورس کې چې مباحثه لا مو ورسره کوو نو ورنس کراله په مباحثه کې بیا تقوا کو پر جذبات مرزه چې برش کنځل کوي هغه اول حالت چې دی چې دغه صلح په وخت کې شادي ته ایزار سي پاغه کې صبر علاوه ور بر صبر کواز غما پر زړه کې روا کار مې پلره خو که د خبرو ظاهر علی تقوا ده پاتې سو که د جنگ حالت رالی الله تعالی مصابره وکړه برل مصابره وکړه په جنگ کې ولګیږي بیان د اسمه کوچ د مخه ته وزغلی اسلحه کړی چې علی راسي چې جوړو یا بیان جوړه مکو چې د فاصله پیش کړه لکه دا غره کوم الحمدلله اوس مؤمنانو وکړه چې د جې خو د صلح د درخواست نه دی سو اول دا واره د صلح درخواست د خوا وسو جنگ مار دا واره د شروع کی د صلح پیش یاغم په درواغو کوي نو مسلمان باید مصابره وسو کی چې سم دم معلومه سي چې دی هغه وزغلی خانه پرېږدي او که احتمال د جنگ صلح عمره د سوي جنگ هم نه شروع په هغه وخت به مرابطه کوي غړې په غړې و د دشمن لارې څاري چې نه بایدارانه سي نو په دې آیات کریمه کې په داخل کې څو هدایت مشته پرېښول څلور هدایت پرېښول ولې حالات څلور دي د ګرد سرت چې مهاجر روان وک په تر وک په جبه الله په دغه څلور کې را خلاصه کړ چې دغه څلور کار را ټینګ په جبه ولچ پر کامیاب سي او هم په تور ولچ پر کامیاب سي د جګور سمارانو چی شده چې دا کوا هغه کوا لعل شایجکم تاسو تفلحون کامیاب سي د کامیابی رمز په دغه څلور شیان کې اعلی درته کښه په پای کې د ګرد صورت چې شدي هغه خلاص درته وایي چې دغه شیان عملی ک د صورت گذشته شیان په دغه څلور کامیاب کیږي او په دغه څلور نه بیا ته کامیاب کیږي په دنیا کې بار کامیاب یم په آخرت کې لعل شایکم تاسو تفلحون تاسو کامیاب سي د دې صورت نو چې دی حکیم الامت رحمه الله چې د دې تفسیر ختم کړی دی په جرل 123 سنه کې و وسور له 140 دا سورته د اخلاص بیا ورسته سورته نساء راځي سورته نساء کې چې بیا دی نساء خو شوزه ته ویل کیږي په هغه صورت کې چې دی عام ډیر احکام د شوزه په دغه کې راځي دا شیزه خو زموږ سیستم جامعي نیمه برخه ده نو چې نیمه برخه ده به دغه چټی راته ګرځي دا د اسلام په احکام له مکلف نو دغه صورت احکام باید شیزه په خپل ازده کې هغه شیزه چې ځان ته تعلیم یافته وای زه میټرک پاس د خدا په اردو کې مصطفی پښتو کې مصطفی انګریزي کې مصطفی کومه ژبه چې پویږ دغه احکام د دوی سره اړه لري او کې خاوند یا مشرور یا بل د احکام باید د دوی پر ورسي چې په خبرې سي ولې خدا قران یوازې د نارانو د فار نه دی د شوزه د پاره هم دی نو الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې هغه ترجمه هم واو او هم زده کو کزدان نس ګردنه په یاد نس خدام لا ګردنه په یاد تر زین به تیر سچ په احکام د قران کې دغه شیان مشتراغلي دغه د پیره تراغلي په زین کو د سن دي چې دمدانو ګرد پر جماع باندې په یاد یا خودونه چې خبره وخت یاد سي دی دون نه بلد چې بارګر سره منکر سی وای دا نستن یو دوست مې دی هغه خارجي شزه کړی د نو یې سوال پر کړی دی ما ته وای چې دا په اسلام کې وای یو شری تسلو شي رواج دی پر منکر سوی دی چې یا د خلک دروغ شوی چې رواج ما ته زه مړ خو دې ما نه فدغه باندې وځي خو دا بل جواب دی چې هغه وای دا ظلم دی نو ظلم د کومه خو د خورتوی برابر تاسو ار نر چې دی په څلور ساو شي ولا قدر نو دا چې د بندباري پر څلور ساو شو غورځي دغه شته او که څلور په حلال نکاح باندې وکي دغه شته خدا څلور پر بیج درغه څلور سو ولې دای د څلور سره خپل مینه شریکولای شي کته وا دی دای ویته به مینه ورکې د بلی چې نشر کوي چې سلو ته څنګه ورکه په ار چمنو په ار پارک ستا جلا پیار دي چې په ګردو رسوي سي او مسلمانې په څلور نو سره خدای اسلام خبره به جوړ کړ ټول خو ما پام منو ور معلومه نه ودارکت نو په دغه باندې د احکام به تر نظر چیر سي د شوزو سره بیا چې ډیره برخه هم د شوزو سره اړه لري دا نه معنی چې بل خبره باندې پکې راځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین